سلامونه وخت مو بخیر درنو لیدونکو په دې هیله چې روغ او جوړ به یاستئ. بیا هم د کاروان په خپرونه کې د رڼا ټلویزیون څخه زه مینه اکبري ستاسو په درانه خدمت کې یم. نن هم په خپرونه کې راسره د قدر وړ میلمه دی د روزګان ولایت د ولایتي شورا پخوانی مشر او سیاسي شنونکی امان الله هوتکی صاحب راسره ده. سلامونه هوتکی صاحب، وخت مو په خیر. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ستاسو وخت بخیر، خدای پاک چې کامیاب کړي خیر اوسه. ډیره زیاته مننه کوم د وخت راکولو مو باوجود د مصروفیتونو بیا هم زموږ بلنه مو ومنله. هوتکی صاحب، تاسو به دا راته ووایستئ چې ژوند مو څنګه تیریږي د اوسني حکومت تر چتر لاندې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اکبري خو تاسو ته او ستاسو د رڼا ټلویزیون ټولو کارمندانو ته، ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم خدای پاک چې کامیابه کړي خیر اوسه. بیخي شکر دی، خیریت دی، خپل وطن دی، خپل ساحه ده، خپل سیمه ده، خپل خلک مو دي، بس خیریت دی. کومه خبره نشته. الله پاک چې ژوندی لري، خدای پاک ونازو. ښه، ډېر ښه. دا چې تاسو په خپرونه کې د راحتۍ احساس وکړئ، راحته واوسئ، تاسو ته د هوتکی صاحب په نوم باندې غږ وکړم که د رئیس صاحب په نوم باندې، ځکه چې تاسو د رئیس صاحب د نوم سره ماشنا یې ډېر زیات. خیر اوسه، الله پاک چې کامیابه کړي. خو ما ته خپل په وطن کې خو ځکه چې هلته زه رئیس ولایتي شورا وم، یوه دوره مکمل تقریبا 4-5 کاله هغه دوره ولاړه، 5 کاله ولاړه. نو دغه هلته په وطن کې خلک هم په رئیس صاحب راته وایي، ځکه چې هم په دغه باندې مشهور وي. خو ډېر خلک بیا په د هوتکي راته وایي، ځکه چې هوتکي سره ډېر بیا اشنا یو د هوتکي سره اوس، نو ځکه چې د تخلص مو ډېر دغه شوی دی. ډېر ښه، ډېر ښه. نو هوتکی صاحب، دا به زه داسې خپله پوښتنه پیل کړم چې بیا وروسته زه خپلو پوښتنو سره احتیاط وکړم د همدې پوښتنې د ځواب وروسته. تاسو هغه سیاسي شنونکی یې چې په ټلویزیوني بحثونو کې ډیری وخت پر طالبانو باندې انتقاد کوئ، په آزاده توګه باندې خپل هغه نظر شریک کوئ او نقد کوئ یې، هغه که د مکتبونو موضوع وي، که د ښځو د کار موضوع وي، که د ښځو د فردي ازادۍ یا د حقونو موضوع وي، یا په ټوله کې د هیواد پر هره موضوع باندې چې وي، نو په آزاده توګه تاسو خپل نقد کوئ. بیا د طالبانو له خوا څخه خو به تاسو ته کومه ستونزه نه وي پیښه شوې تر اوسه پورې؟ خو زه به یو خبره درته وکړم. یو په دغه وطن کې خلک خبرې کوي، په دغه اطرافو کې وایي یو روزي نرخ دی، یو اوازه ده. وایي هر وخت چې وګورې، وایي اوازه چې ده هغه تر نرخ جګه وي. نو په هغه اندازه لکه خلک چې فکر کوي دغونې بندیزونه هم نشته او نه دغونې مشکلات شته، نه دغونې ستونزې شته. دا یوه مسله. دومه مسله په دې ځای کې د خوره هلته انتقاد یا پیشنهاد یا د غوښتنه فرق لري. بعضې به غوښتنې موږ ته ټول په دې پوهېږو عقدمنې وي، بعضې غوښتنې د خواخوږۍ وي، د اصلاح وي، او بعضې غوښتنه پیشنهاد وي. نو زموږ انتقاد نه دی، زما له پیشنهادونه دي، زما له خواستاوي دي، زما له عریضې دي چې زه ورته کوم همیشه. او زه په لویه کې پر غټو مسایلو باندې، بیا په هغه مسایلو چې هغه دیني مسایل دي، په هغو کې زه ځان نه داخلوم، ځکه چې هغه دیني مسایل دي، علما دي، دوی تر موږ ښه په پوهېږي. زه په سیاسي مسایلو کې، اجتماعي مسایلو کې او د ټولنیزو مسایلو کې او په نورو دغه د سیمې مسایلو کې، په دغو کې زه ځان داخلوم او په هغو کې بعضې پیشنهادات لرم. نو عقده نه لرو، پیشنهاد لرو د دې وطن او د دې آینده د خیر لپاره. زه چې د ښځو د تعلیم په اړه باندې کومې غوښتنه لرم، کومه پیشنهاد لرم، هغه زه د بل چا دپاره نه لرم، زه د افغان خویندو مندو دپاره لرم او د خپل فامیل څخه نیولې خپل تر وطندارانو پورې، دا که د هرې سیمې وي، دا که د شرق وي، که د غرب وي، دا که د شمال وي، که د جنوب وي، دا د ټول افغانستان خویندې زموږ خویندې دي، میندې زموږ میندې دي. نو زه د دغو دپاره او یا د هغو د کار دپاره چې کومې غوښتنې لرم، هغه زما له پیشنهادات دي، زما له انتقادونه نه دي، زما له خدای نه خواسته عقده نه ده. نو زه همیشه همدغه پیشنهادونه لرم او خواستاوي لرم، او هغه نظر، هغه معلومات، هغه زده کړې، هغه زما تجربه چې ده، هغه د یو افغان په صفت باندې د دوی سره شریکوم. نو دغه شیان دي چې هغه معلومات یې ورسره شریکوو، هم پیشنهادات یې ورته لرو،
هماغه د ښېګڼې خواته، ځکه چې اوس افغانان ټول که حکومت دی که افغان ملت دی دا ټول په یوه کښتۍ کې او دا په یوه کښتۍ کې سره سپاره وي. خدای نخواسته که ناخوالې راځي ټوله سره مشترک دي، که وطن مو ضعیفه کېږي ټوله به سره مشترک دي، او که مشکلات ستونزې راځي ټوله مشترک دي سره. نو په هرې نګاه سره چې ورته وګورې مشترکات سره لرو. نو زما خواسته وي همیشه هم د دغه دپاره وي چې د وطن د بهبود دپاره وي، د وطن د پرمختګ دپاره وي، او د دغه ستونزو د حل دپاره وي چې دوی عالمان دي او دوی په د حل لاره څه رقم چې دوی ورته پیدا کولی شي. تر موږ په دې دیني مسایلو کې دوی ډېر ښه پوهېږي. نو زه همیشه همدغه کوم، او ماته تر اوسه پورې چا نه دي ویلي. هغه ولې شپې کې شاید دا خبرې وې څه ناڅه خامخا موږ حکومت هم سره ناولده وو، دوی زموږ سره ناولده وو، موږ د دوی سره ناولده وو. اول شپې کې به څه ناڅه خبرې وې، خو خامخا توصیه به یې کوله، سړی سره به خبرې کولې. مګر د هغه وروسته بیا چا نه خبره راته کړې ده، همنې راته ویلي دي. تر دې لا نور هم ډېر خلک راته وایي چې خدای دې خیر درکړي د دې وطن د ښېګڼې دپاره او د دې وطن د مشکلاتو د ستونزو دپاره غږ پورته کړي. او په دې کې که حکومت هم دا خبره راته کوي، او په دې کې که عام ولس وي، عام ولس خو ډېره مینه راکوي. خدای پاک خیر ورکړي. صحیح. که دې ته راشو، اوس که پر خواره رسنیو باندې لکه فیسبوک شو، ټویټر شو، همداسې نورې رسنۍ شوې، د عامو خلکو اکاونټونه تاسو ته یادوم هوتکي صاحب، دوی که پر خپل فیسبوک پاڼه باندې یا پر ټویټر پاڼه باندې یو پوسټ کوي او د مکتبونو د خلاصون غوښتنه کوي، یا پر طالبانو د دې نقد کوي چې تاسو امرساني وایستئ، ستاسو امرساني 1 کال 2 کاله 3 کاله 15 کاله کله پوره کیږي؟ ولې مکتبونه نه خلاصوي؟ ولې افغانو نجونو ته د کار اجازه نه ورکوي؟ نو په دغه پوسټ باندې حتی ډیری ځوانان بندیان شوي هم دي پر دغه سولیز انتقاد یا هم هغه وړاندیز چې کوم تاسو یې یادونه وکړه. نو دا بیچارهګان بیا ته زندانونو ته وړل کیږي، وهل ټکول کیږي. نو د همدغه له خاطره ما دا پوښتنه وکړه چې هوتکي صاحب څوک داسې حمایت کوي چې هېڅوک ورته څه نه وایي؟ نو دا ځوانان ښایي بیا ولې وهل کیږي یا تر زندانونو بیول کیږي پر یو پوسټ باندې؟ خو زه به یو خبره درته وکړم، دغه چې بعضې مسایل دي چې دغه وایي چې دا پر یوه پوسټ باندې وښل سوی دی یا ډبول سوی دی یا څه رقم سوی دی. په هغه کې به تر ما زه فکر کوم چې د حکومت معلومات ډېر وي، شاید هغه شاته نورې خبرې موجودې وي، شاید بل څه ورته موجود. یوه مسله. دوه مسله دا ده، زما حمایت بغیر الله ما سوه هېچا په دې حساب کې نه دی کړی چې اوس زما سره دوی زه د چا سره شخصي اړیکې لرم یا شخصي روابط لرم. حکومت مو دوی څو سره کښېنو ولاړېږو، مخالفت هم نه لرو د چا سره، حساب هم نه لرو، کتاب هم نه لرو. دا دوه مسله ده. درېیم مسله په دې ځای کې ده، خو تر ما ته بهتره معلومېږي هر حکومت ځان ته قوانین لري، هر حکومت ځان ته هغه خپل اصول لري، هر حکومت ځان ته خپل هغه برنامه لري. نو زه فکر کوم، فکر آن مې دا دی چې شاید بعضې خلک هغه په هغه اصولو باندې سره برابر نه وي، بعضې خلک شاید هغه د اصول ته، ځکه چې حکومت د علما دي، ملایان دي، دوی خپل ځان ته خپل اصول، هغه اصول چې هغه دیني مسایل دي په هغو باندې دوی سړی سره بحث کوي. نو زه فکر کوم چې دغه بعضې خلک هغه تر هغه حدودو شاید تېر سوي وي او شاید هغه اصول یې نه وي مراعات کړي. څوک چې اصول نه کړي مراعات، نو طبیعي خبره ده یوازې دا حکومت نه، هر حکومت چې وګوري ځان ته خپل اصول لري، خپل یو طرزالعمل لري، خپل یو قوانین لري. نو چې هغه یې نه وي مراعات کړي، شاید همداسې کیسه پېښېږي. بعضې ځایونو کې شاید استثنا انداسې یو څه پېښېږي، هغه به شاید د حکومت پالیسي نه وي. په دې کې خو موږ ته استعمالېږي 40 میلیونه ټولنه ده، خامخا رقم خلک شته، او په دې حکومت کې هم ډېر رقم په رقم خلک شته. نو خامخا طبیعي خبره ده یو ځای کې به یو داسې څه پېښېږي چې هغه به د حکومت پالیسي نه وي، خو یو څه به پېښ شوي. مګر اصول قوانین چې سړی مراعات کړي او د حکومت له د امارت له هغه ته ستونزه نه جوړېږي، هغې څه حمایت ته ضرورت نه لري، هغه به خلاص ګرځي، که مشکل به نه انشاءالله. صحیح هوتکي صاحب، صحیح. نو که دې ته راشو، تاسو هغه سیاسي شنونکی یا هغه اواز یاستئ چې کله مو هم څه وړاندیز کړی وي، یوه خبره مو کړې وي د وطن او د وطنوالو په ښېګڼه باندې، هغه تر د طالبانو تر لوړپوړو چارواکو پورې هرومرو رسېدلي وي. نو زموږ د خپرونې له طریقه ستاسو یو پیغام دغه ته غواړو، یا څه وینا د مکتبونو د خلاصون له خاطر، دا د امرساني دوی وایي 15 کاله کېږي چې دوی امرساني نه پوره کېږي. نو زموږ خویندې دا د 15 کاله ضایع شول په کورونو کې.
نو دا یو عمر ژوند ده. نو تاسو څه ویل لرئ ورته؟ دوی ولې نه خلاصوي ستاسو په نظر باندې او کله به یې خلاص کړي؟ خدای پاک خیر درکړي. دغه د کله ځای ماته مونږ که معلومي خوره الله پاک خیر درکړي. او زم دغه عریضه لرم، زم دغه پیشنهادات لرم د مختلفو رسنیو له لارې څخه که خپله د مشرانو سره کښېنستلي یو هم دا خبره ورته کړې ده چې تاسو د اسلامي اصولو مطابق د شرعي اصولو مطابق یوه لاره تاسې ورته پیدا کړئ. او ځکه چې تاسې هم علما یاست هم واکداران یاست، نو دواړه لاره ستاسې په لاس کې په افغانستان کې خیر خیریت دی. دا د ښځو د تعلیم او د ښځو زده کړو دپاره د دیني علومو تر څنګ د عصري علومو یو لاره تاسې ورته راوباسئ، داسې یو لاره ورته پیدا کړئ چې هغه زموږ کلتور پکې خوندي وي او زموږ عنعنات پکې خوندي وي، زموږ فرهنګ پکې خوندي وي او زموږ اسلام خو سل په سل کې باید پکې خوندي وي. تاسو علما یاست، دغسې یو لاره تاسې ورته پیدا کړئ. موږ هم دغه عریضې لرو، زموږ هم دا پیشنهادات دي همیشه چې حکومت ته کوو په دغه عرصه کې باید یو شی پیدا شي تر څو پورې چې د دغه جنجال سره راووځو، د دې خبرې سره راووځو. دا کور دننه خبره ده، موږ یې څه کوو په نړیوالو پسې تړو. نړیوال موږ څه کوو؟ نړیوال به ډېر کوښښ د دې کوي چې په افغانستان کې ستونزې ولري، مشکلات وي، افغانان په بدبختۍ سره اخته وي. ځکه چې افغانانو که نړیوالو یا دنیاوالو موږ جوړولی، دلته غټ قدرتونه راغله بیا موږ جوړ نه کړلو. دلته نړیوالو په نامه خلک راغله، ناټو امریکا راغله بیا هم جوړ نه کړلو. دلته ډېر هېوادونه چې راغلي دي تللي دي جوړ کړي نه یو. نو زه فکر نه کوم چې هغه دې په موږ دونې خوابدي وي. نو زموږ خپله به همدغه پیشنهاد وي او دا به خواسته وي اوسني واکدارانو ته، اوسني مشرانو ته چې دغه ته د یو حل لاره تاسو پیدا کړئ. داسې یو لاره ورته پیدا کړئ چې هغه ټول شیان، هغه ټول اړخونه پکې سنجولي وي. ځکه ښه موږ په افغانستان کې ښه مدرس علما لرو، ښه غټ علما لرو، ښه باتقوا علما لرو، ښه مشران خلک ستا پکښې کې او ښه د فیصلو خلک ستا پکښې کې. کېدلی شي دې ته د یو حل لاره پیدا کړي. دغه په کور دننه به غوغا کمه شي، دا په کور دننه چې خلک پیشنهادات لري که څه نړیوال په دې باندې نورې خبرې کوي. نړیوال د دې دپاره چې موږ ښه په راټینګ کې بیا هم دا خبره کوي چې ولا دا داسې دی، ګای د بشري حقوق نارې وخي، ګای د بشر نارې وخي. او موږ د نړیوال هغه بشري حقوق کیسه راته معلومه ده، دوی چې راغلي وه نړیوال نو زموږ سره دوی بشري حقوق کم مراعات کړي. او دا اوس چې موږ دوی په مشکلاتو په ستونزو کې اچولي، په بندیزونو کې اچولي، د غریبیو د فقر سره مخامخ کړي. دا چا کړي؟ خو ګرد نړیوالو کړي. دغه نړیوال دې موږ ته ګوري او موږ ویني چې موږ په کوم حالت کې، خو بیا هم دوی هغه خپل زور وښي، خپل فشار وښي، یو شی یې بانه کړی وي، هدف یې بل څه وي. نو نړیوال زه فکر نه کوم چې په دې کې زموږ د ښېګڼې خواته خاص کوښښ کوي. هغه د دې دپاره چې موږ همداسې سره پاتې شو. نو زما همیشه پیشنهادونه همدا وي چې دغه ته د یو حل لاره پیدا شي. دا زموږ په کور دننه مسله ده، دا زموږ داخلي مسله ده. که په دې کې علما او ښه فرصت دی، دا د کلونو سوونو کلونو دپاره به د یو خلاصون لاره پیدا شي. او داسې لاره به پیدا شي چې آینده نسلونه 100 کاله 200 کاله بعده به هم بیا په دې باندې کوښښ کوي چې تاسو هغه کتاب راواخلئ چې 100 کاله مخکې یا وخت کې امارت یا 200 کاله مخکې امارت و، دغسې حکومت و او دغه فیصله د مکتبونو یا د زده کړو نه داسې کړې ده. ولې په دې مسلې ډېر جنجالونه واخیستله او ډېر وخت یې ونیوی او ډېره بیخي تر یوه ځایه بله ځایه ورسېدل. او بل کېدلی شي چې دوی علما د اسلامي اصولو مطابق یو داسې لاره ورته پیدا کړي چې هغه فرهنګ و کلتور و عنعنات دا ټول شیان په نظر کې نیولي وي چې خوش رضایي کې بعضې سیمې دي په مثال مې وویل هغه دغه کوي، هغه به اجازه نه ورکوي. بعضې ولسوالۍ دي، بعضې اطرافي سیمې دي، خو بعضې ښاريات دي. که څه موږ د اطرافو څخه راځو ښاراتو ته زنانه ډاکټر دپاره موږ به په ښارياتو کې دا هر څه ولرو، هم به زنانه ډاکټر ولرو، هم به زنانه انجینره ولرو، هم به زنانه کمپیوټر کاره ولرو چې په تذکره او په بل څه کې زموږ سره کومک وکړي، هم به دغه شیان وکړي. نو دا زما پیشنهادونه دي، لکه ستاسو او د نورو دوستانو نور افغانان چې پیشنهادونه زما هم دا پیشنهادونه دي، همدا مې خواسته ده و دوی ته چې دغسې یو لاره وسنجي او هغه ته موږ دوی په اسلامي اصولو ډېر ښه پوهېږي. صحیح ډېر ښه. نو که دا راته ووایاستئ، تاسو خو هوتکي صاحب په تېر نظام کې د روزګان ولایت د ولایتي شورا مشر وي تقریبا 15 کاله. نو اوس مهال په څه کار باندې مصروف یاستئ؟ خدای پاک خیر درکړي. بس د امارت تر چتر لاندې خپل آزاد کاروبار کوو، خپل حساب کوو. نو د دې دپاره په کور کې وخت خو نه تېرېدولی او زما علاقه نه وه. بس د حکومتي کارونو سره چاته مې پیشنهاد هم نه دی کړی، چاته مې خواسته هم نه ده کړې. او زموږ دپاره نو بس هم دي، ځکه چې د بس چې بالا نو یو 15 کاله مو حکومت کې تېر کړله، مختلفو
د هغه وروسته په مختلفو ځایو کې یې سودوري سره وګرځېدو، راوګرځېدو، کښېناستو، ولاړ شولو، مسؤلیتونه مو وکړله. نو بس ډېر وخت موږ تېر کړې. نو زموږ دپاره بیا مې دا لازم وبلله چې کور کې کار نه کېږي، راسه غذا ته کاروبار وکړه. بیا مې نو یو راهنمایي معاملات جوړ کړله. په راهنمایي معاملاتو ماسې هغه دفتر دی، هغه د ناستې ځای مو دی، تر ګټه یې تېر شوي. اوس په تاوان کې ورسره روان یو، خو بیا هم ناست یو. شکر دی، بس خیر خیریت دی، انشاءالله شپه او ورځ درته تېرېږي. ښه، ډېر ښه کامیاب اوسېږئ. تاسو په خپل یو مرکه کې ویلي وه چې تر 12 پورې خو مو زده کړې کړي دي پخوا، خو اوس چې کوم ده تاسو خپلې لوړې زده کړې شروع کړي، په کومه برخه کې مو شروع کړي دي؟ ولا ما خو دغه اداره او ډیپلوماسي ویلې ده. صحیح. نو بلې و اداره او ډیپلوماسي مې ویلې ده. او دغه وروسته هم بیا مو کوښښ ډېر وکړي چې په حقوقو کې م ډېر په هغه کې م دغه درلوده، علاقه درلوده چې دا د حقوق په بخش کې م ډېر وم. خو حقوق هغه څه وه چې هغه ما په ولایتي شورا کې تېر کړي وه. په هغه کې داسې نوی شی نه و. ما چې هر څه وکتل هغه همغه شیان وو چې زموږ تر سترګو تېر شوي وه. داسې نوی شی په مخه رانغی. نو دغه اداره او ډیپلوماسي مو ویله ده. په دغه کې مو خپلې زده کړې بشپړې کړي دي او په هغه کې مو خلاصې کړي دي. نو ورته ناست یو، وګورو که زمینه برابره شوله، څه فرصت برابر شو، امکانات برابر شو، کس مو دی چې یو ماسټري مو کړو، داسې څه مخته ولاړ شو. ډېر ښه. په اولادونو باندې مو څنګه زده کړې کړي دي؟ بلې و زما مشر زوی په هندوستان کې فارغه شوی دی، دغه اقتصاد یې ویلی دی. دوم زوی مې د تاریخ د برخې څخه فارغه شوی، تعلیم و تربیه کې. او دریم زوی مې د نرسنګ څخه فارغه شوی دی. څلورم زوی مې څه مریض دی، هغه بېچارهګۍ دی، بیخي پنجې ولسۍ نه سره پېژني، مریض دی، داسې مورزاده مریض دی، بس په کور کې دی، چندانې داسې دغه نه دی. او پنځم زوی مې مکتب وایي، دا پنځه مې زامن دي او دوې مې لورګانې دي. ښه، ډېر ښه. ومو ویل دوه مو لورګانې دي، هغو که راته ووایاستئ وړې دي که نه لوی دي؟ ښه دي، خو موږ مکتب مو نه دی په ویلي، زده کړې مو نه دي سره په کړي. خو هغه یوه لور چې مې ده، کشر لور چې مې ده، هغه نو بس دیني درسونه وایي. هوتکي صاحب فکر نه کوئ چې دا به یو ډول بې انصافي وي چې په زمونو مو حتی په هند کې زده کړې کړي، خو دا دوه لورګانې مو چې کوم دي په دې مو بیخي زده کړې نه دي کړي، مکتب ته مو حتی نه دی استولی؟ یا زه فکر نه کوم، ځکه چې ولې په دې چې دا دیني مسایل، دا دیني زده کړې یو اندازه کړي دي. خو د مکتب مسایل مو تر اوسه پورې چې مکتب حساب کې، هغه حساب کې ما تا ته وویله، دوی هم علاقه نه ښووله او موږ هم داسې ممانعت نه درلودی. او تا ته معلومېږي په هغه حالاتو کې. نو زه چې په روزګان کې وم، هلته خو موږ مکتب هم نه درلودی. بیا چې کابل ته راغلم، په کابل کې دوی لور مې آمده هم نه وه، دې ته غوښتنه یې هم نه وه. هغې وویل چې ما دا دیني سبق یو څه ویلی دی، زما همدغه بس دی، بس نور خیر خیریت دی انشاءالله. بیا دا زمون مو چې کله ماشومان ول، نو هغوی ته مو چې کله د مکتب وړاندیز وکړو چې مکتب کې مو شامله وو، هغو بیا زړه وښوده، خپله خوښه یې وښودله چې هو موږ غواړو چې مکتب ته لاړ شو، او لورګانو مو ویل چې نه غواړو؟ نه، موضوع بل شی وه. خو ما درته وویل، زه په روزګان ولایت په جراوت ولسوالۍ کې، زموږ په ټوله ولسوالۍ کې د ظاهرشاه څخه رانیولې، بیا راځه تر اوسه پورې د نجونو یو ودانه مکتب نشته. موږ په ترینکوټ کې د ملالۍ په نامه باندې لیسه لرو، یوه لیسه ده، یوه ابتدایه ده، همدغه دوه دي پوځیان یې لرو. موږ په ټوله ترینکوټ کې، او زه په جراوت کې اوسېدلم، زه په اطراف کې پاته شوی یم. او موږ دا نه کول، موږ په مسجد کې د زما لورګانو، خویندو، نور دوستانو ټولو په مسجد کې درسونه ویل. زموږ رئیس جمهور حاجي اخندزاده صاحب اوس خدای پاک وبخښي وفات شوی دی، هغه ټول درسونه ویل. نو په دې کې ټول دا دیني درسونه و، دا شیان وو. ما درته وویل چې زما د جمهوریت سقوط تقریبا 3 کاله 3.5 کاله مخکې زه کابل ته راغلی یم. اوس داسې نه و چې زه د پخوا څخه کابل کې راغلی یم، کابل میشته پاته شوی وای او ډېر وخت تېر کړی وای. نو هلته دغه زمینه نه وه مساعده. موږ دا دیني مسایل چې وه تر دغه اندازې پشتو وکړله. د هغه وروسته چې راغلو، ما درته وویل، ما چې دا هر څه به ما وکتل، ما ته یې خپله خوند نه راکاوه چې حساب وکړي، او بندیز مو په دې نه و. سره ویله به مې، خو لور مو دې ته آماده نه وه چې هغې ویلي وای چې په داسې حالاتو کې ووایم، ځکه چې هغه په هغه حالاتو کې راغټه شوې وه. هغه کوچنکه لور چې مو د هغه د دیني سبق وایي، شکر دی، موږ داسې مسلمانان یو، کوښښ کوو د دې لپاره چې تعلیم وکړي. او هغه څوک چې د تعلیم سره علاقه لري، د اصولو مطابق پیشنهاد مو حکومت ته دا وي چې یو لار ورسره برابر. ډېر ښه مننه هوتکي صاحب، ډېر ښه. نو که دا راته ووایاستئ هوتکي صاحب، د افغانستان کومو ولایتونو ته مو تر اوسه سفر کړی دی؟
داسې راته ووایه چې کوم ولایتونه د سپاته سوي دي خوره ښه کوم درنه پاتې شوي دي؟ یو ډایکنډي راڅخه پاته ده، یو غور راڅخه پاته ده، یوه میمنه راڅخه پاته ده، او کېده بل او یو بدخشان راڅخه پاته دی. او که نور زه فکر نه کوم چې ولایتونه به پاته وي، که به یو دانه پاته وي، که به فراه پاته ده، توبه مې دي فراه پاته ده راڅخه. دا بل یاره نور څه فکر نه کوم چې ولایت به پاته وي. تاسو داسې ډېر څه وي دلزنده کس ښکارئ، ډېر چکري انسان ښکارئ، نو دا په چکر باندې همیشه تللي که نه په رسمي سفرونو باندې؟ دا په جمهوریت کې خو په رسمي سفرو باندې تلم، مختلفو ولایتونو ته به کیسه برابره کړه. ګای به د اورګاني محل د خوا څخه وایو کیسه به ګای به د شورای امنیت د خوا څخه ویله به چې تاسې ولاړ شئ بس بله همداسې بیا نوم راچولی وو. نو که څه که موږ رسمي وظیفه نه درلوده ولاړ شئ فلانکي ځای کې همداسې وکړي. دا تفتیش دی دا کیسه د اکثره حسابونه مو په دا تفتیش کې کوله په دې حسابو کې نو تلو. او نور اولې خواته په میلو هم تللی یم، وکې په میلو هم ځم بس نو ډېر ګرځم لږ نه ګرځم ښه ډېر ګرځم. تاسو یو څو داسې نږدې ملګري لرئ نو همیشه د هغوی سره ځئ که نه خپله کورنۍ سره هم کله کله ځئ؟ یاره د کورنۍ سره به دا نه وي تللي چې فامیل مو په شا کړی ځو ګرځو دا به م لا نه وي کړې، ځکه چې فامیل مو دلته چا سره کم دوستان لرو د هغو دوستانو کره ځي هغه خپل وخت و زمان باندې. نور نو بیا ځي زموږ فامیل ځي روزګان ته جراوت ولسوالۍ ته ځي، ولې ورونه مې هم تر اوسه پورې هلته دي، نور دوستانو قریبان مې هم هلته دي، شیان مې هم هلته دي، هلته ځي بیا نو پر خېښو خلا او دوی خپل مېلمستیا کوي هغې خواته ځي. او زه نو چې بیا یم پخوا خو مې ملګري وو انډیوالان درلود، دغه د جمهوریت په وخت کې یو رقم ملګري وو پخوا چې سره تلو په کیسه کېدلو. د هغه وروسته بیا نو دا 4-5 کاله کېږي بیا اکثره دغه سیاسي شنونکي سره یو ځای سوي ډله مو سره جوړه کړې دا خپله یو 18 کسه 12 کسه یو ځان ته تنها ګروپ لرو، تنها ډله لرو، تنها حساب لرو، هغه خپل اشه او راشه درشه هم پکې کوو، خبرې هم پکې کوو، حساب هم سره کوو، یو خوا ته چې ځو هم سره ځو، بس دغسې هم کېږو سره. صحیح هوتکي صاحب تاسو زما البته یو د هغه میلمنو څخه یاستئ چې دا نه وایم چې څنګه انسان د مصروفیت شي 10 دقیقې نیم ساعت مخکې و شاته یو چاته انسان واده ورکړي ژمنه ورکړي نو انسان پکې شاته و مخکې شي، خو تاسو یو د هغه کسانو څخه یې البته ستاسو د دې خوی او خصلت په هکله باندې ستاسو هغه نږدې انډیوالان هم په ډېرې خپرونو کې ویلي دي چې هوتکي صاحب دغسې یو عادت لري اسوي په خپله ژبه ولاړ انسان ده او همدغسې هم ده. نو ما هوتکي صاحب ته ویلي وو چې 3:30 بجې پوره به موږ او تاسو خپرونه ثبتوو، نو هماغسې م وشو، نو یو دقیقه شاته و مخکې م نه شو. نو تاسو ډېر په خپله خبره ولاړ انسان یاستئ باوجود د دې چې مصروف هم یاستئ، ومو ویل چې کاروبار کوئ، نو څنګه دغه د ټایم منیجمنټ تاسو کوئ باوجود د کار شو د کورنۍ مسؤلیت شو تګ راتګ شو یو ځای بل ځای انډیوالان شول میلمستیاوې شوې خپرونې شوې د منیجمنټ یې څنګه کوئ؟ دا خو دا داسې دی هر انسان باید یو تقسیم اوقات ولري خپل د ځان لپاره او هغه وخت به یې تنظیم کړي. ما ته تقریبا 2 ورځې مخکې په دې باندې وعده کړې وه چې د یکشنبې په ورځ په 3:30 بجې باندې په دغه حساب باندې نو مې دا داسې کړې وه لکه هغه سړی چې تقسیم اوقات وي سکیجول یې ورته جوړ کړی وي، هغه سکیجول مې ورته جوړ کړی وه، تقسیم اوقات مې ورته جوړ کړی وو، په تقسیم اوقات باندې مطابق تلمه. دغه چې اوس تا څخه بیا د خبرو څخه خلاص ولمه تقریبا 5:30 بجې بیا د یو بل چا سره واده ده، د هغه سره بیا یو مرکه لرم بهر کې یو تلویزیون دی، د هغه سره بیا یو مرکه لرم خارجي تلویزیون دی، نو د هغو سره یو مرکه لرو. نو دا داسې دی دغه هر شی مې داسې برنامه په وخت سره جوړ کړې وي. یوه مسله دومره مسله که راسو خپل حساب ته ودرېږو، موږ پښتو وایو، موږ باید خپل پر پښتو باندې ودرېږو. پښتو په قاموس کې همدا سته چې هغه وعده د عهد و پیمان دی چې د اسلام د نګاه څخه څونه اهمیت لري، په هغه تر ما علما ډېر ښه پوهېږي او موږ ته شکر د اسلامي ټولنې په ډېر څه پوهېږو. اول دا پښتو باید سړی وساتي، خپل پر وعده او خپل پر خبره باندې باید ودرېږي. نو دا دی. او بل مې هغه د تقسیم اوقات خبره درته وکړله چې تقسیم اوقات مې جوړ کړی وي نو بیا ډېر راحت وي پکې کې دا چې وخت پشت معلوم ستا یې کور ودان خدای ته خیر دې کور. ډېر ښه دا خو بالکل منم چې تاسو په خپل پښتو او په خپله خبره ولاړ انسان یاستئ ځکه چې دا موږ ته معلومه شوه. هوتکي صاحب کله چې تاسو په خپرونه کې میلمه یئ او ستاسو سره هغه د عکسونو ګیم ونه شي نو خپرونه ښه وي خو لیکن هغه خوند به یې کم وي،
خو خیر ما نن عکسونه نه دي راوړي د عکسونو لوبه به ستاسو سره نه کوم خو لیکن یو څو نومونه به تاسو ته اخلم تاسو به لنډه جمله د دوی په هکله باندې وایاستئ او لنډ به خپل نظر څرګندوئ خوښه مو ده مهرباني خور په پیل کې ښاغلی حامد کرزی حامد کرزی خان او پاشلی کار په لاس ورغلی و او د یوه طرفه څخه شمالي ټلواله د بله طرفه څخه مختلف خلک او ډېر هر یو کوښښ کوي د دې دپاره چې 15 روپۍ پیدا کړي او حسابونه پیدا کړي نو کرزي صاحب داسې یعنې دا خلک ټول سره راټول کړل او د هر چا سره هغه خپله راشدات چې وساتله هېڅوک په دې پوه نه سو چې دا سړی زما څخه خوابدی دی یا څنګه دی او بل یې د زغم ډېر غټ دی او زغم ډېر لري ډېر طاقت لري او بل په حقیقت کې دا د ده حوصله او دا د ده راشدات شه دا شان سړی ډېر متاثره کوي نو بیا سړی دا فکر کوي چې هر سړی چې وویني دا فکر کوي چې زما سره ډېر نږدې دی ځکه چې دی د هر سړي سره ځان ته ګزاره کوي او د هر سړي سره ځان ته یو مناسب کوي نو کرزی صاحب په حقیقت کې ښه سړی دی دروند سړی دی مشر سړی دی د دې افغانستان 14 کاله رئیس جمهور پاته سوی دی او خانداني شتون یې د پلار نیکه څخه د ور نیکه څخه او د ښه خاندان څخه دی د ښه مشر کورنۍ څخه دی ښه قوم څخه دی صحیح میرمن ښاپیرۍ نغمه پیژنئ د غزلو په حساب باندې چې دا دغه سندرې وایي یا غزلې وایي په دغه حساب باندې پېژنم خو روابطو شته شی نه ورسره لرم د یو افغان په صفت باندې احترام ورته لرم احترام په دې ورته لرم چې دې هغه خپل کلتور تر اوسه پورې ساتلی دی او ښه دی چې په ارامه دی چې په افغاني لباس کې دغه هر ځای چې دا سندره وایي چې په افغاني لباس کې وایي د نغمې کومه سندره مو ډېره خوښیږي ولا که سندرې زما څخه پوښتنه وکړي زما خپل شوق دا دی چې زه هغه پخواني سندرې ډېرې اورم لکه بېلتون ډېر اورم شمشدین مسعود ډېر اورم عبیدالله کندهاري ډېر اورم ولی محمد کندهاري ډېر اورم سید محمد اعظم دغه ډېر اورم چوټا امیر محمد ډېر اورم احمد ظاهر ډېر اورم او هغه حاجي سیپو ډېر اورم هوتکی صاحب دلته به لږ ګزاره وکړو چې اورم د سابقه غزلې زه ډېر اورم نو د دې په داسې غزلو باندې یو وخت یې غزله ودرېده چې هغه نسبتا ښه وه چې یو غزل یې ویلی و د تورو کالو نه یې ویلی و که چې شو ویلی خو هغه مې اوس په ذهن کې نه ده پاته بخښه کوئ هیله کوم هوتکی صاحب ما ویل دلته به لږ ګزاره کوو دا د سندرو له خاطره چې وایي جرمانه نه شي ځکه چې اسلامي امارت خو وایي سندرې حرامې دي د همدې له خاطره ما تا ته وویل چې هغه یو خو دیني مسایل دي په دیني مسایلو کې خو نو هغه خو دوی علما دي دوی تر موږ باندې پوهېږي زه خو پر حلال او حرام باندې بحث نه کوم ما چې همدغه وویل چې دغه شان که زه چې یو وخت اورم نو هغه همدغه اورم که نه نو بیا خو هېڅ مشکل نشته صحیح ښاغلی محقق ولا دی خو نو محقق څو شی لري د دې دپاره چې خلک چې دته کوربلانۍ ووایي زه فکر کوم دی ورځ په ورځ هغې خواته ځي چې خلک به دته شرایو وکړي او خلک دته بد ووایي خلک به د پسې سپکې خبرې وکړي ځکه چې د ډیورنډ مسله د ده تر خولې هم غټه ده د ده تر توان هم غټه ده د ده تر صلاحیت هم غټه ده چې دا ده وکړل نور هم د ده تاریخ چې وګورې د محقق لا ټول وخت یې داسې په نفاق کې رامابیسه کړي بې اتفاقۍ خبرې کړي دي او د یووالي خبرې نه دي کړي او د یووالي فکر هم نشته زه فکر کوم چې د ده د سیاسي شعور سیاسي فکر ډېر لنډ دی او ډېر کوچنی دی صحیح امیر خان متقي امیر خان متقي زه فکر کوم چې دا د سیاست لا چې د کم سیاست کړی دی زغم لري او په دا زغم کې ډېر ښه دی امیر خان متقي او په دا حوصله کې ډېر ښه دی او دا سړي ته چې یو جواب ورکوي یو شی ورکوي ډېر د زغم څخه کار اخلي او ډېر د احتیاط څخه کار اخلي ډېر محتاطانه جواب وایي صحیح او په وروستیو کې هم آریانا سعید خو یو هنرمند ده هنر کې په احترام مګر دا د دې موډلینګ چې دی په دغه کې کړی و په لندن کې کړی و
ما ویل چې دا زموږ د افغانانو نمایندګي نه کوي. زموږ افغانانې چې ښځې چې دي هغه هورې ښځې دي، هغه باعزته ښځې دي، او دا چې کوم چم دې کړی و، دې چې کوم دغه کړی و، موډلینګ کړی و، دا موډلینګ دا د دې شخصي کیسه وه. نو دغه حرکتو باندې مې د دې سړي له خوا بده شوله، او په دې باندې مې ډېره ګیله هم ځینې وشوله. ما که په دغه موډلینګ کې ته تلې، ولې په هغه موډلینګ کې نه تلې؟ لکه نغمه چې یو ځای ځي هنر وایي، هغه خپل افغاني کالي خو یې اغوستي، هغه د دې هنر د دې کار دی، یا د دې غزلې چې دا وایي دا په دې اړه لري، دا پوهېږي، خپل یې کاروبار پوهېږي، مګر بیا هم هغه خپل یو افغاني دغه خو یې په کلتور خو یې په نظر کې نیولی. نو اریانا سعید دغه شیان ټول مراعات کړي نه وو، دغه شیان یې کړي نه وو. نو د دې څخه په دې باندې ډېره ګیله وشوله. او دې چې په هر ځای کې د هنر کې چې راوتو ګورې، دا چې دا چمونه کوي، دغه چمونه زه فکر نه کوم چې دا زموږ د خوښۍ وړ وي. او دا چمونه د دې لپاره لازم دا ده چې څوک سره کښېني او یو څوک ورته دغه نږدې دوستانو څخه یو څوک یې سر خلاص کړي چې دغه چمونه چې ته کوې، او په دغه رقم موډلینګ چې ته راوځې، دغه موډلینګ د چا نمایندګي نه کوي. دا د دې لپاره چې ما چې خپل ځان خدای نخواسته بې عزته کړي، بل څه نه دي پشته معلومه. او په دغه رقم پرمختګ هم نه کېږي. پرمختګ هر سړی خپل په جامه کې او خپل د هېواد په جامه کې په هغه کلتور کې ښه خوند کوي. هوتکي صاحب، له همدې نه ښکاري چې اریانا سعید ډېره تعقیبوئ. ګوره له هر څه نه یې خبر یاستئ. ولا دغه خلک یې سره لاس پر لاس کې د اجتماعي رسنیو کې سره لاس پر لاس کې یوې خوا ته بلې خوا ته کې سره، نو دا چې سره لاس پر لاس کې باره تر موږ پورې هم راورسېږي. نو چې موږ پورې راورسېږي، دا دې شیان چې ووینو نو باره موږ ته هم خوند رانه کړي چې اریانا سعید ولا که هېڅ خوند په کړي، خوند یې نه دی په کړي، دا چمونه دې کشکې نه کوله. کوم وخت یې اریانا سعید له نږدې نه لیدلې ده؟ یو وخت کې تونونیز ټلویزیون ته تلمه، یو موټور سړی و، داسې غټ غټ موټان یې وو، هغه یې د مخه وو. نو دې دا کالي وو، د خپله جامه وو، دا شی یې داسې په بغل کې سره راخیستې وه، دا چې چنټه یې راخیستې ده، نو دغسې یې په بغل کې سره راخیستې وه، دغه یې روانه وه. دغه یوه ورځ مې ولیدل، دلته په مخه راغله. نو ما خیریت ووایي، دلته کنسرت دی، کیسه یې دی، راځئ که ورځې. ما دې اورده کړې، که بالا خدای دې خیر درکړي، بالا زه خو تر دې تېر یم، کنسرت ته ورځم، نه دې ته ورځو، بس خدای دې ژوندی لري. نو دغه یوه ورځ مې ټولنیز ټلویزیون سره په مخه په کوڅه کې راغلې ده، بس لیدلې مې ده، بیا مې نه ده لیدلې، نه مې ده نږدې لیدلې، نه مې ده لرې. هوتکي صاحب، ډېره زیاته مننه کوم. ډېرې ښکلې خبرې مو وکړې، ډېره ښه خپرونه وه ستاسو سره. نو زه شخصا ډېره خوشحاله شوم، لیدونکي به هم ډېر خوشحاله سوي وي. نو په وروستیو کې ستاسو پیغام اورو او د خدای پاماني به وکړو. زما خوره ستاسو په شمول باندې ټولو ته افغانانو ته همدا پیشنهاد دی چې راځئ خپل وطن په خپله جوړ کړو، راځئ پر یووالي باندې کار وکړو، راځئ پر اتحاد باندې کار وکړو، راځئ خپل د وطن د آبادولو دپاره کار وکړو، خپل د خلکو د آبادولو دپاره، د راټولولو دپاره کار وکړو. اختلافات و خوابتیاوې و جنجالونه مو ډېر وکړل، هغه ګټه نه کوي. زما به پیشنهاد دا وي که په خارج کې دي او که په د همسایه هېوادونو کې دي او که په داخل کې دي او که په د دنیا په هر ګوټ کې دي، افغانان باید نور پر یووالي باندې کار وکړي، نور پر اتحاد باندې کار وکړي. راځئ د وطن د پرمختګ دپاره کار وکړو. په اختلافاتو مو ګټه نه ده کړې، او که بیا چې کله فکر نه کوو چې بیا به مو ګټه په وکړو، نو ښه خبره دا ده چې راځئ پر یووالي کار وکړو، راځئ پر راټولولو باندې کار وکړو، راځئ پر ورورګلوۍ وو، پر وطندارۍ وو او پر خپلوۍ باندې کار وکړو. دا به مې ټول افغانانو ته پیشنهاد وي. ډېره زیاته مننه کوم د وخت راکولو مو. هوتکي صاحب، ښه وخت ولرئ. ډېره مننه. درنو او قدرمنو لیدونکو، ستاسو د ملتیا څخه هم ډېره مننه کوم چې د خپرونې د پیل نه تر پایه زموږ سره وئ. تر بیا او بلې خپرونې ښه وخت، ښې چارې.